در په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ له شال تلویزون څخه لنډو خبرونو ته تاسو ته ښه راغلاست وایم زه مو قربانه مزلفه کاکړ د پښتو ژغورنې غورځنګ مخکښی غړی او د پښتو ژبې مشهور شاعر ګیلمن وزیر د پنجشنبې په شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ساه ورکړه. جنازه یې نن سهار په 9 بجو له اسلام آباد نه پېښور او له هغه ځای نه به خپل پلرني ټاټوبي شمالي وزیرستان ته انتقال شي. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر محمود سیادت د سې شنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د ثبت شوي بهرنۍ شرکتونو 50% د افغانانو مالکیت دی. ښاغلی سیادت وایي چې افغان سوداګرو په دغه هیواد کې له 3 میلیارډو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د هغه په وینا په ایران کې زیاتره بهرني پانګوال هم افغانان دي. ویل کېږي چې مشهد او زاهدان ښارونو کې د کورونو او بلډینګونو جوړونکي لوی شرکتونه هم د افغانانو دي. د هرات ولایت د چرګانو په فارمونو کې هره ورځ له 1 میلیون څخه زیاتې هګۍ تولیدېږي. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو د فارمونو په زیاتېدو سره د دغه ولایت د هګیو په تولید کې پر ځان بسایي شوي دي. چارواکي زیاتوي چې اوسمهاله په دغه ولایت کې د چرګانو څخه باندې 80 خصوصي فارمونه فعالیت لري. د اسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچز د چهارشنبې په ورځ د سرطان په شلمه په واشنګټن کې د ناټو په سرمشرۍ کې وویل چې لویدیځ باید د غزې د جګړې په اړه دوه ګوني معیارونه نه تیر شي. سانچز د ناټو 55مې کلیزې په مناسبت وویل که موږ خپلو خلکو ته ووایو چې موږ د نړیوالو قانون د دفاع لپاره د اوکراین ملاتړ کوو دا هغه څه دي چې موږ یې له غزې سره کوو. امریکا متحده ایالات په اروپا کې د ناټو د شریکانو د ساتنې لپاره پوځي شتون پیاوړی کوي. د امریکا او جرمني د ګډې اعلامیې له مخې چې په واشنګټن کې د ناټو د سرمشرۍ په څنډه کې خپره شوې د دې هدف لپاره به د ټماهوک کروز توغندۍ او نورې اوږده واټنه وسلې په موقتي ډول له 2024 کال څخه په آلمان کې ځای پر ځای شي. نوې MS-4 د الوتکې ضد توغندۍ وسلې په اروپا کې د اوسنۍ ځمکني سیسټمونو په پرتله خورا اوږده واټن لري. ټاکل شوې د افغانستان فوټسال غوره لیګ سیالي د لسو لوبډلو په ګډون د روان کال د جولای میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې په جمنازیوم کې د کابل په کوربتوب پیل شي. د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې د حیدري په نوم د فوټبال 2 لوبغالي د 12 میلیونو او 400,000 افغانیو په ارزښت د یو افغان سوداګر داد محمد پوپل لخوا جوړ شوی چې یو یې طبیعي واښه او بل یې مصنوعي واښه لري. د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا هم د نن ورځې خبرونه تر بیا ښې چارې الله مو مرسته.